د سوالګر یوه قیمتي خبره. یوه ورځ یو سوالګر و. هغه د یو مالداره خان د کور دروازه ور وټکوله. خان چې له کوره راووت، سوالګر ورته وویل: خان، وږی یم، یو څه پیسې راکه او یا یو څه شی راکه چې بیا خورم. خان ډېر سخت ورته غصه شو او ځواب یې کړو. سوالګر ورته وویل: خان صاحب، خبره واوره، که چیرې زه ستا د کور مخ ته مړ شم نو ته له ما سره څه کوې؟ خان ورته وویل: زه به د ثواب لپاره تا ته کفن درکوم او ښخوم دې. سوالګر وویل: خان صاحب، نن چې زه ژوندی یم، ما ته یو څه راکه چې ویې خورم، ما ته کالي راکه چې وایغوندم، چې مړ شم بیا مې پرېږده چې خلک مې بې کفنه ښخ کړي. زه چې ژوندی یم یوه پیسه مرسته نه راسره کوې، چې مړ شم بیا مې ته چې قبر د سرو زرو له خښتو جوړ کړې، ما ته څه فایده کوي؟ ګرانو دوستانو، موږ د نن زمانې انسانان ټول همداسې یو چې یو څوک ژوندی وي د هغه احترام نه لرو. په وخت د سختۍ کې د هغه په درد نه خورو، خو چې هغه مړ شي بیا یې ارمان کوو، ورپسې ژاړو او په صفت یې نه مړېږو چې اخ څنګه رانه لاړو. راشئ چې په ژوند د یو بل قدر وکړو. د مرګ وروسته ارمانونه او پښیماني او صفتونه کول هیڅ ګټه نه لري.